افغانستان هغه هیواد دی چې د برېښنا تولید لپاره پریمانه طبیعي سرچینې لري، خو د اشغال او جګړو له امله پر کلیوالي سیمو سربیره ښارونه هم په بشپړ ډول برېښنا ته لاسرسی نه لري. نو له همدې امله د پانګوالو ترڅنګ عام هیوادوال هم د برېښنا له ستونو سره لاس او ګرېوان دي. د برېښنا سکتور د افغانستان اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې د یو موخه په دې برخه کې پر ځان بساینه ده. اوس مهال افغانستان د اړتیا وړ برېښنا ډېری برخه له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي، په داسې حال کې چې د هیواد په دننه کې د برېښنا سکتور د پراختیا لپاره پراخې طبیعي سرچینې وجود لري. د انرژي په سکتور کې د ځان بساینې نشتوالی زموږ د هیواد د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ننګونه ده، او له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب او د پانګونې لپاره اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړې دي. د دغو هڅو په پایله کې بله یوې خوا له کورنیو سرچینو څخه د برېښنا تولید په برخه کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د لا زیاتېدو سبب شي، او له بل لوري به د کورنیو تولیداتو کچه لوړه شي، چې له امله به د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزې تر یوه بریده حل او په دې سکتور کې به ځان بسیا کېدو ته نږدې شو. د برېښنا تولید سکتور کې پانګونه له دولت څخه دولت ته د تړونونو پر ورکړي، خصوصي او عامه سکتور له لارې د همکارۍ او د مستقیمې پانګونې تړونونو له لارې ترسره کیږي. خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال